د پښتونخوا تسلیمې شوې داعش مېرمنې پاکستان حکومت پر ځای د پښتونخوا مشرانو ته سپارل کیږي. ولسمشر غني ننګرهار ولایت ته په خپل سفر کې وویل د داعش تسلیم شوي ښځو او د ماشومانو لپاره دې زموږ له دود او دستور سره سم ترتیبات ونیول شي او دغه مېرمنې به د پاکستان حکومت نه بلکې د پښتونخوا مشرانو ته سپارل کیږي. هغه ویلي دي سرحدي ځواکونه باید په ټول پولي اردوګانو کې د جذب او کرښې ته څیرمه ځای پر ځای شي او د ولسي پاڅون کوونکو تمویل او تجهیز دي. د دفاع وزارت په لاره کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي زموږ له لومړیتوبونو څخه دي. ولسمشر غني مسؤلینو ته لارښوونه کړې ده چې د ننګرهار په تصفیه شوې سیمه کې باید انکشافي پروژې پلي شي او د خلکو لومړنیو اړتیاوو ته رسیدګي وشي. هغه همداراز زیاته کړې ده چې د تسلیم شویو داعش جنګیالیو له ګټګوریو وروسته باید د سیمې او نړۍ هیوادونو سره نتیجې ته ورسیږي او دوی باید خپلو اتباعو مسؤلیت ومني.